ښار کې به هره ورځ یوه جرابه ورکېده، نه دوه نه یوه جوړه، یوازې یوه. آیا تاسو د دواړو جرابو سره ویده کېږئ؟ خو سهار به مو یوازې چپه پښه تودوي او ښۍ پښه به مو جرابه نه لري، او حیران به یاست چې زما جرابه چېرته ولاړه. هغه دوه شیان ډېر خوښېدل، یو د ماماو حل کول او د هغو جرابو اغوستل چې پکې ډایناسوران کراټې وهي. نو کله چې یوه شپه د هغه ډایناسوري جرابه ورکه شوه، هغه چیغه کړه او وی ویل زما جرابه څه شوه؟ ځان سره یې وویل زه به دا جرابه هرومرو پیدا کوم. بیکسي د ټولو کورونو د کالیو سطلونه وکتل او یو د کالیو مینځلو ماشین چې یو سینډویچ پکې خوړلی پروت و، یو یاداښت چې له جرابو ګنډل شوی و پکې لیکل شوي و موږ جرابې اخلو هره شپه یوه، مننه مه کوئ. دا ساکلینګان لیکلي وو. بیکسي وویل ساکلینګان؟ دا نو څوک دي؟ هماغه شپه بیکسي د خپلو کالو په سطل کې پټه شوه، د شپې لید عینکې یې واغوستې او په نیمه شپه یو ناڅاپه فرش خلاص شو، یو مار شکله تونل چې ټول د جرابو څخه جوړ شوی و. هغه پکې ښکته وغورځېدله تر دې چې یو روښانه جادویي نړۍ ته ورسېده چې ټوله له جرابو جوړه وه. جرابې پلونه، جرابې ونې، حتی جرابې مرغان او کوچني چټک نرم مخلوقات. ساکلینګان د جرابو څخه جوړ شوی و. د ساکلینګان ملکه د غټو ربړي باندونو پر چترۍ ښکته شوه چې ملکه ساکاریا نومېده. ستاسې نړۍ جرابې بې له ارزښته غورځوي، موږ ورته نوی ژوند ورکوو. هره جرابه موږ د بالښت او د کمپلې یا د توپ د بستې جوړولو کې کاروو. بیکسي ډېره حیرانه شوه او ملکه ساکاریا ته یې وویل خو موږ هم خپلو جرابو ته اړتیا لرو. ملکې ورته وویل چې داسې ده نو باید یوه هوکړه وکړو. بیکسي او ساکلینګانو او ملکه ساکاریا یوه هوکړه وکړه. خلکو به هره میاشت یوه جرابه په ځانګړي سطل کې ایښوه، په بدل کې به ساکلینګان زړې جرابې بیرته راوړي او د ډېرو جالبو آلاتو په بڼه به د الوتونکو جرابو غشي او جراب چلونکي پکې تر جوړولې. هر څه سم شول، نور جرابې نه ورکېدې، نورې پښې یخې نه پاتې کېدې او هر ماشوم به یو داسې آلات درلود چې د صابون بوی به یې کوو او خپلې جرابې به یې پرې مینځلې او ایسته به یې نه اچولې. د دې هوکړې نه وروسته او د هر څه سمېدو نه وروسته بیکسي یوه اتله شوه. هغې خپله ډله ونوموله د ساکلینګانو معلومات او د بوټونو پالش، او هر ځل به یې یو څوک چې ولیدل چې یوه جرابه یې ورکه ده، هغې به ورته وکتل او ورو به یې ورته وویل اندېښنه مه کوه، هغه جرابه اوس ډېر ښه ژوند لري. نو په ما ګرانو ماشومانو څنګه وه د ساکاریا او د بیکسي او ساکلینګانو کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ آیا ستاسو جرابې هم داسې ورکېږي او د شپې مو یوه پښه ګرمه او یوه یخه پاتې کېږي؟ که چیرې داسې ورکېږي نو یو خو یې تاسې همیشه خپلې جرابې ساتئ، پاکې ساتئ، په صابون یې مینځئ او د غورځولو په ځای پاکې او سوتره ساتئ. خدای دې وکړي چې د نورو کیسو په شان مو دا هم خوښه شوې وي. د نورو لا په زړه پورې کیسو لپاره زه به بیا ستاسو په خدمت کې یم. د اوس لپاره همدومره. تاسو ټولو ته ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه. د دې کیسې مطلب به تاسو ماته په کامنټ باکس کې ولیکئ او که چیرې نه لیکئ نو زه به تاسو ته ووایم. ځینې وختونه تر ټولو عجیبې ستونزې هم کولی شي
په پوهې او ګډ کار او لږ مسکا سره حل شي. تاسو ټولو ته ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه.